خلک څه غواړي د خپرونې خوږو او قدرمنو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې امید یو چې سره روغ وي. ملنګ سلیم یو ځل بیا د خلک څه غواړي په خپرونه کې ستاسې هرکلی کوي. قدرمنو مینوالو د اسداباد ولایتي روغتون په 1454 کال کې د 10 بستریزه ناروغانو د درملنې لپاره دا رغول شوی دی. دا چې لله الحمد د وګړو تعداد په څو چنده باندې پورته تللی دی او د اسداباد ولایتي روغتون په هغه معیار باندې دا رغول شوی. دا به په خپله د مریضانو واورو چې په دغه روغتون کې د روغتیا پالانو د کړنو د دوی د خدماتو نه څومره خوښ او راضي دي او ترڅنګ به یې د دغه روغتون د مسؤلینو هم واورو چې اوس مهال دوی د روغتیایي خدماتو په برخه کې د کومو ستونزو سره مخ دي. خپرونه ده خلک څه غواړي امید او ارزو مې دا ده چې تر پایه راسره پاتې شي او ملتیا مې وکړي. زما نوم محمد جعفر ده، د نورستان ولایت د وایګل ولسوالي د وایګل د کلي اوسېدونکی یم. څنګه راغلی وي مریض دی؟ څه مریض څه تکلیف لري؟ تاسو ته بهتر معلومه ده چې نورستان ولایت او کونړ همسایه ولایتونه دي، نو صحي خدمات نورستان کې نسبت د کونړ نه لږ کمه ده. نو د دې په اساس موږ مریض درلوده. پرون مې دغه اسداباد ولایتي روغتون ته موږ مراجعه وکړه چې دا مریض ښه بهتر او خطر تداوي شي. دلته مریض د ګردې تکلیف لري. نو کله چې موږ د اسداباد ولایتي روغتون ته مراجعه وکړه نو دلته مشکلاتونه ډېر دي، د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او مریضان ډېر راغلي دي دلته. نو هغه مراجعین دپاره مناسبه ځای دلته نشته، مثلا پیوازانو دپاره او مریضان چې کومه دغه اتاقونه کې چې اوسیږي نو دا ډېر په بد وضعیت باندې دلته قرار لري. نو په یو اتاق کې 12 14 14 حتی 15 پورې مریضان پراته دي. نو د دې هغه صحي خدمات رسیدګي ډېره کمه ده. نو د امارت اسلامي نه موږ غوښتنه دا ده چې دا کومه ولایتي روغتون چې د لاندې ساحه کې جوړ شوی ده، فکر کوم دا 80 سلنه کار مخته وړل شوی ده. نو دغه 60 سلنه کوم چې پاتې ده د دې د کارو ته باید توجه وکړي او دغه ولایتي روغتون باید په ښه توګه او بهتر توګه دا باید جوړ شي. نو د خلکو مشکلاتونه او کومه دغه چالشونه چې دي دا باید دلته رفع شي تر څو وکولی شي ښه بهتره او خطره نو دغه صحي خدمات رسیدګي وشي، نو د خلکو مشکلاتونه رفع شي. نوم مې اسیب الله ده. د کوم ځای نه راغلی؟ زه د لغمان ولایت نه یم او د پلار مې مریض دی او دلته مې راوستې تداوي دپاره. څه مریض و پلار دی؟ څه مریض؟ پلار مې ډېر تکلیفونه لري او درې ځلې اپریشن شوی دی او یو ځل اپریشن شوی په هغه کې شوی دی په پېښور کې شیرپا هسپتال کې او یو په لغمان کې شوی دی او یو په جلال آباد کې. خدمت د مریض دی وشو؟ خدمت ټول نه خوشحاله یم، ټول نه خوشحاله یم، ډاکټر صاحبان هم خوشحاله یم او کونړ خلک ولس خلک ډېر ښه خلک دي. موږ سره ښه مریض سره همکاري کړی دی، ډاکټر صاحبانو نه ټول نه خوشحاله یو. نوم دې راته وایه. نوم مې اسمت و. د کوم ځای نه راغلی؟ د بچې نه. څه مریض یې؟ د دغه مریض مله د نامه بغوی حساب هم نخطا نیغ به لاړم کوم د نیغ به مې سان خطا بیا د هغه نه ورو ورو دغه شوله ټوخی مې بینې ته وچه نه بادونه نه بل څه وس د پوښتنو به چلېده. د ماښام څه برابرې ولګېد د سهاره پورې بچی په دې کټ کې ناست و. دغه مرض بیا ښکته لاړو دلته راغلي مخکې نه هغه دی راته وویل چې جلالاباد ته لاړ شو. بیا هلته لاړو هغه نه بېرته راغله هغه راکړې سلیپ ویسته او راته ویې چې دی له لاړ شوی په دې شاترې ترخې په دې کې ویل اوبه دي او دی بیا وباسي بیا دې وړاندې ترې وویل سهار چې دغه لږې شانتي دی په دوا وځي خدای په خبرې درد مې اوس نشته. اوس ښه شوی انشاءالله؟ اوس هغه نه خو ډېر ښه شوی یم اوس. د اسداباد د ولایتي روغتون د مریضانو فیوازانو ستونزې او غوښتنې د یاد روغتون د رئیس ډاکټر مولادات افضل سره شریکوم.
چې د مریضانو او پایوازانو د ستونزو د هوارۍ په برخه کې څه اقدامات ترسره کړي دي. د اسداباد ولایتي روغتون چې د ټول کونړ او ګاونډي نورستان څخه ورته ناروغان مراجعه کوي په ورځ کې په اوسط ډول تقریبا د 1200 خواوشا په تعداد باندې دغلته اوپیډي رسیږي او دا چې 150 بستره لري نو په اوسط ډول باندې موږ د 100 او 180 ترمن ناروغان دلته بستر کیږي په شفاخانه کې او د دې ترڅنګ نه یوازې اوپیډي نور وقایي خدماتو لپاره لکه د مور او نوزاد د واکسینو لپاره د باغیو د مراقبت لپاره د روغتیايي تعلیماتو لپاره او د نورو ډیرو خدماتو لپاره هم د دې ترڅنګ ناروغان او مراجعین راځي او دلته ورته خدمات ترسره کیږي. کوم خدمتونه دي چې د خلکو ضرورت دی اړتیا ده خو په نشتون کې تاسو او مراجعین ستاسو ناروغان د ستونزې سره مخامخ طبیعي ده چې د اپ ایچ اس ټولګه چې ده یا د روغتون د اساسي خدماتو ټولګه دا ډیره وختي ایجاد شوې ده چې اپ ایچ اس ورته وایي چې د دې ټولګي خدمات د ټولنې اوسني اړتیاوې نشي پوره کولی. دا چې وخت په وخت باندې د ټولنې اړتیاوې زیاتیږي او د اړتیاو سره سم باید خدمات هم هغونه ارتقا ورته وکړي. تر اوسه پورې موږ هم سره له دې هم موږ زیات ناروغان بیا نورو ولایتونو ته مثلا ننګرهار حوزوي روغتون ته لیږو. یوه لویه ستونزه چې دلته ورسره موږ مخامخ یو هغه د زیاده نه موجوده ستونزه ده چې چېرته وګورو نو دغه تعمیر چې دی دا په 1954 کال کې د 10 بسترو په ظرفیت باندې جوړ شوی دی خو د نفوس په اساس باندې موږ وګورو 4 لکه او 4 خلکو د پاره دا روغتون شوی دی. ولایتي روغتون په اصطلاح د دې د تختې پوشش ساحه ده خو په واقعیت کې موږ وګورو نو د ټولنې وګړي ډیر زیات دي یا دا چې په وخت کې دقیقه احصایه نه ده شوې یا دا چې بعضې مشکلاتو بعضې ځایونو ته د احصایې رسیدګي نه کېدله نو دغه ارقام که چېرته وګورو د 10 لکو نه بره اوس په شاوخوا کې نفوس موجود دی ورسره موجود دی. ډاکټر صاحب خلکو کې یادونه وکړه د پخوا په نسبت په درملو کې څه کمی راغلی څه لامل دی؟ بالکل دا خبره ما لکه مخکې چې مې یادونه وکړه د هر پروژې مقصد هم دا دی چې هغه بیړنۍ ناروغي یا بیړنۍ حالت د ټولنې هغه د ادارې لاندې راشي چې مخکې که چېرته د مخکینیو پروژو په مقایسه موږ وویو نو تقریبا د دوا په هغه اقلامو کې کمبود راغلی دی او د دوا په مقدار کې هم کمبود راغلی دی. مثلا مخکې 363 قلمونه دا ناکېدل یو روغتون په لیست کې شامل و دا به روغتون ته اکمال کېدل اما اوس که وګورو نو دغه د اقلامو لیست 142 یا 140 خواوشا ته راټیټ شوی دی چې یو نه یوازې دا چې اقلامو لیست ټیټ شوی دی د دې ترڅنګ د دوا مقدار هم کم شوی دی یعنی اوسنی سپلای یا د دوا اکمال چې دی دا د ناروغیو په اساس باندې نه دی د موربیډیټي په اساس باندې نه دی دا اوسنی اکمال چې دی دا د بودیجې په اساس باندې دی یعنی دې ته بودیجه مختص شوی او د هغه مختص بودیجې په نظر کې نیولو سره درمل سپلای کیږي نو دغه د دوا ستونزه شته دی واقعیت دی په دې باندې ټول خلک خبر دي چې د دوا ستونزه شته خصوصا په او پی ډي بخش کې یعنی د سرطان ناروغانو په بخش کې چې د داخلي بستر ناروغانو په بخش کې دغه ستونزه ته ورڅ اندازه پورې خل ده او په بستر ناروغانو لپاره موږ هغه کومه دوا درمل چې د ولایتي روغتون لپاره د درملو په لیست کې شامل دي هغه په وخت باندې اکمال کیږي او هغه ستونزه فعلا موجود نه دي. خلک څه غواړي خپرونه ده د اسداباد په ولایتي روغتون کې د خلکو غږ واغستو ولس د خپلو روغتیا پالانو د کړنو نه خوښ او راضي دی خو د ولس او د روغتیا پالانو غوښتنه دا ده چې که د اسداباد دغه روغتیايي کلینیک په کار باندې فعل وکړي د روغتیا پالانو ترڅنګ به د عامو ولسونو ستونزې ورسره هوارې شي او ترڅنګ یې نه یوازې د کونړ میشتو بلکې د نورستان ولایت زیاتره خلک په همدې روغتون کې د تداوۍ دپاره راځي په دغه تړاو باندې ستاسو پلان څه دی؟ سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم چون د عامې روغتیا ریاست مسؤلیت هم دا دی چې خپلو هیوادوالو ته با کیفیته صحي روغتیایي خدمات عرضه کړي. د دې تیرو درېیم کالو په جریان کې لله الحمد د خپل ټیم په توسط باندې د خپل مشرانو په هغه خاص توجه همکارۍ باندې د صحت په برخه کې
بیا خاص کر د کونړ په ولایت کې د صحت په سکتور کې موږ کافي هلې ځلې کړي دي او زمونږ هغه هیوادوال چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه درلوده د هغې لاسرسی پیدا شوی دی. کومې موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه واقعا چې د اسداباد ولایتي روغتون یو د هغه روغتونونو څخه دی چې د ولسونو یا د مریضانو هغه مراجعه د تیر په پرتله وګورئ څو چنده زیاته شوې ده. د هغې واضحه او عمده علتونه دا دي چې زموږ په اسداباد ولایتي روغتون کې مخکې نه هغه عملیاتونه چې په خصوصي سکتور کې یا په نورو ولایتو کې ترسره کېدل خوشبختانه په دې توانېدلي زموږ هغه عملیاتونه په وړیا ډول باندې هیوادوالو ته په همدغه روغتیایي مرکز کې یا په دغه شفاخانه کې ترسره کیږي. خو بیا ستونزه دا ده چې اسداباد ولایتي روغتون چې فعالي خدمات پکې عرضه کیږي په دې 3 کالو کې موږ د دې زیات کوشش وکړو چې په دې کې نور واډونه فعال کړو او هغه فعال کړي هم دي. کم اساسي ترمیم ته چې ضرورت درلود هغه په نظر کې نیول شوی چې 13 هفته زموږ په اسداباد ولایتي روغتون کې زموږ د اطفال کوم وارډ چې هغه یو اساسي ترمیم ته اړتیا و د زنانو لپاره زموږ د میندو خویندو لپاره جلا عملیات خانې ته ضرورت و د هغې لپاره مزه پیدا ک. خو حقیقت دا دی چې الته د ځای ستونزه موجود ده تر څو پورې چې زموږ دغه نیمګړې ودانۍ چې موږ اوس د کومې ودانۍ تر مخ ولاړ یو چې دا نه تکمیل شوي دغه د ځای ستونزه موجود ده دا به وي. خو چې څنګه مخکې تاسو ویلې چې ولسونو سره وعده کړې وه نو دا به وایو چې موږ مسلمانان یو او الله رب العزت موږ ته فرمایي لم تقولون ما لا تفعلون هغه څه وایي چې بیا یې کوئ نه. نو موږ چې د ولس سره کوم وعده کوو دا اطمینان خپل ولس ته ورکوو چې دا به سر ته رسوو. او دویم چې د صحت عامې وزارت د آینده کال لپاره کم انکشافي پلان دی یا د نیمګړو پروژو لپاره کم پلان دی په هغې کې هم زموږ د کونړ ولایت دغه 200 بستریز روغتون نیمګړې ودانۍ دا هم په نظر کې نیول شوی او زموږ د مخې په دغه اسنادو باندې کار روانو. نو زه په دې مطمئن یم چې هغه به وزارت مالیې ته رسیدلی او په دې باندې 100% مطمئن یو چې په آینده کال کې به 1404 کال لپاره چې کومه بودیجه ده په هغې کې به دا خامخا په نظر کې نیول شوي او یوازې موږ نه زموږ مشران هم دې ته متوجه دي د ولس دغه ستونزه هغې ته رسېدلې ده په خپله د نږدې نه راغلي دي د دې نظارت یې کړی دی هم فعلي چې هلته د مریضانو د ځای د نشتون د وجې نه کوم مشکلات دي هم د سټاف هغه هم کتلي دي او په ضمن کې چې دا ډېر کم کار پاتې دی دا یې هم کتلي دي. نو خوشبیني د دې شته ده چې په روان کال کې زمونږ په دې شفاخانه باندې کارونه شروع شي چې زمونږ دغه فعلي روغتون دلته را انتقال شي او زمونږ دغه شفاخانه ارتقا وکړي. د ارتقا سره په خپل د خدماتو کیفیت هم لوړیږي او هغه خدمات چې په ولایتو کې شتون نه لري هغه پکې خپل اضافه کیږي. دنیا مننه. امید ده چې څنګه تاسو په خپل خبرو کې دې ټکی ته اشاره وکړه چې که دغه روغتون چارې بشپړ شي نو هغه خدمات چې تر دې دمه د اسداباد په ولایتي روغتون کې نه ترسره کیږي په مټ به دغه روغتون دغه چاره هم دلته ترسره شي. خلک څه غواړي د خپرونې خوږو او قدرمنو مینوالو زموږ د دې ونې خلک څه غواړي خپرونه همدا وه چې په کونړ ولایت کې د روغتیایي اسانتیاو لپاره ځانګړې کړې وه. امید ده چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې. یو ځل بیا چې زه ملنګ سلیم د خپل همکار د شوکت اعتمادي سره ستاسې په درانه چوپړ کې د یوې بلې خپرونه کې مخې ته راځم. درنه اجازه غواړم. پاک الله مو مل. ښه وخت. د الله په امان.